د ترافیکو د پولیسو د وړتیا لوړولو په هدف 15 ورځنی روزنیز پروګرام پای ته ورسید. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. د کورنیو چارو وزارت د لوړو زده کړو د قومندانۍ په نوښت او د اړوند ادارو په همکارۍ د ترافیکو پولیسو لپاره 15 ورځنی روزنیز سیمینار په بریالیتوب سره پای ته ورسید. افغانستان اسلامي امارت د پولیسو د لوړو زده کړو مسلکي معاون صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مجاهد محمد طاهر د خپلې تصدیقنامې د اخیستلو لپاره چمتو یم. د روزنیز پروګرام پای ته رسیدو په مناسبت د جوړې شوې غونډې ته د لوړو زده کړو قومندانۍ قومندان الحاج مولوي محمد وزیر حمید، د کورنیو چارو وزارت اداري معینیت نظامی مرستیال شیخ الحدیث والقرآن محمد نظیر شینواری، د تعمیراتو ریاست نظامی معاون پاسوال شیر محمد روحانی ویناوې وکړې. د عمل کوونکو تر دې آیت لاندې راځي واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم. دا د اولي الامر اطاعت یو عبادت ده او دا لوی عبادت ته د دې نظام د پلي کولو عظیم عبادت ته. نو په دې کې د موږ تاسو دغه ترافیکي موضوعاتو کې خصوصا په دې حدیثو کې چې موږ وګورو چې د هر ترافیک خپل وظیفه تر سره کوي په دې چوکو باندې او په دې لارو باندې. دا ټول د ترافیک خو دغه تعریف هم د قانون شي وسایط او بلارتلونکو خلکو منظم کول او دغه هغه ترتیب په اصطلاح برابرول دغه تعریف د قانون. نو په دې کې دغه د لارې پاکوالی، د لارې صفوالی، لارې کې خنډونه رامنځته کېدل، دا هم د دوی دندې دي. لارویانو ته منظمه لار برابرول دا هم د دوی دندې دي. او دا د حدیثو په رڼا کې هم راځي، لاندې هم راځي، او دا د اولي الامر په اطاعت کې هم راځي. نورونو دغه یقینا هم عبادتونه دي په اسلامي نظام کې، ټولې دندې عبادتونه دي. خصوصا تاسو په ارتباط د واضح شیان درته ویلې. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دې نظام په اخلاص سره او په مینه سره او د وخت په پابندۍ سره په ښه توګه اطاعت وکړو. ویناوالو په خپلو خبرو کې ترافیکو پولیس د رول او ارزښت او د نظام او امنیت په ټینګښت کې حیاتي وباله او زیاته کړه چې ترافیکو قوانین تطبیق نه یوازې د ښاریانو د سوکالۍ او ښېرازۍ لامل کیږي بلکې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره هم اساسي ارزښت لري. موږ د ښاریات ته وځه یعنې چې کوم اصول د ترافیکو دي دا نه عملي کیږي. که چیرته دا عملي شي نه حادثه پیدا کیږي، نه خلکو د زحمت پیدا کیږي، نه په لار کې مریض پذابیږي او نه مسافر تکلیف پیدا کیږي، هیڅ چاته مشکل نه پیدا کیږي. ولې ښار به منظم وي. کله که ښار منظم شي دا په دې دلالت کوي چې دغه یو نظام منظم نظام دی. تاسې ورونو باید داسې اوس کار وکړئ چې تاسې د خپل ادارې د خپل ولایتونه هغه سم چې زده کړي دي دا واخلي هغلته یې عملي کړي. نو د تاسې ښار به منظم ښار بدل کېږي. کله خارج ته څوک راشي، کله داخل نه د تاسې ښار داخل شي، نو هغه ښار به منظم ښارېږي، هغلته به اصول مراعات وي. یعنې ترافیک دا معنی ما په خپل فکر باندې چې هغه د ښار منظم د سړکو منظم کېدل د ترافیکو کار دی. یادو چارواکو ترافیکو پولیسو د منصوبینو هڅې وستایلې او ډاډ یې ورکړ چې وزارت به د مسلکي روزنې ته دوام لپاره لازم اسانتیاوې برابروي. ومنګ او تاسو باندې په هر بخش کې اعداد العدت دا فرض دی چې موږ او تاسو په دغه خپل بخش کې چې کوم دی موږ تاسو پوره ملکه حاصل کړو، پوره مهارت حاصل کړو، پوره چې کوم دی مسلکتوب حاصل کړو او په خپل مسلکیت کې به خپل کار وکړو. د مولوي صاحب د خبرې موافقه موږ او تاسو ډېرې زده کړې وکړې، خو اوس دغه زده کړې عملي میدان کې هغه د ولس ته ښودل پکار دي چې ما په دې 15 ورځو کې څه زده کړي دي او څه مې چې کوم دی مسلکیتوب حاصل کړی دی چې هغه زه د خپل ولس ته خدمت وړاندې کړم. یاد ساتئ لکه څرنګه چې مخکې مولوي صاحب محترم وفرمیل چې د ملک د نظام د ساتنې لپاره او ټولې نړۍ ته اعتماد او اطمینان ورکول دا چونکې وایا اول قدم کې پولیس دي، دغه رنګې چې کوم دی ترافیک دي، زمونږ او ستاسو چیک فینونه دي، د هغه مسؤلین دي چې د کله نړۍ نه خلک راځي، بهر نه وفدونه راځي، دغه وفدونه اول زمونږ او ستاسو پولیس او ترافیکو سره مخامخ کیږي. زمونږ او ستاسو صورت او سیرت
زمونږ او ستاسو کړنې زمونږ او ستاسو کارونه ګوري چې آیا امارت اسلامي پولیس په کوم چوکاټ کې خدمت کوي، ترافیک په کوم چوکاټ کې خدمت کوي. خو وخت چې موږ راغلي وو دې ځای ته خالی لاس او دا زه تاسې ته اطمینان او ډاډ درکوم چې دې ځای نه موږ چې ځو په ډکه لمن د دې ځای په ډکه زولۍ موږ د دې ځای نه ځو. وخت دانش صاحب 50 کلنه تجربه موږ سره شریکه کړه او هغې ته په تجربې څخه موږ واقع چې موږ تاسو ته دا ډاډ درکوو او اطمینان درکوو چې موږ به دې څخه استفاده کوو او ستاسې نه دا هیله امید او دا ارزو لرو چې زموږ څخه تاسې قوي حمایت وکړئ. د 15 ورځني سیمینار پر مهال ګډونوالو ته ترافیکي قوانینو عملی تمرینات، د سړک خوندیتوب اصول او د خلکو سره د قانوني او مهربان چلند په اړه روزنه ورکړه شوه. د کورنیو چارو وزارت رهبري هڅه کوي چې په مسلکي توګه ترافیک وروزي څو د ترافیکو پولیسو د دندې په لامسلکي او اغیزناک ډول پر مخ ولاړ شي او د ښاریانو ژوند په سړکونو کې له ستونزو خوندي پاتې شي. دغه راز د سیمینار په پای کې ګډونوالو هڅې او لاسته راوړنو د قدر په توګه تصدیق پاڼې وویشل شوې. ترافیک پولیس د ښار د نظم او د خلکو ژوند د خوندیتوب چوپ ساتونکي دي.